تخنیکی او مسلکی ادارې ځوانانو دا ستاسې وظیفه ده. بالخصوص تاسو به د دې ملک تخنیک ته وده ورکوئ، تاسو به د دې ملک زراعت ته وده ورکوئ، تاسو به د دې ملک اقتصاد ته وده ورکوئ په خپلو ابتکاراتو په خپلو کارونو باندې. لله الحمد. بیا هم لکه څنګه چې زه وینم او ورته ګورم په دې 3 کالو کې تاسو ډېر نوښتونه لرئ، ډېر پیشرفتونه لرئ، ډېر ابتکارات هم کړي دي. تېر کال چې زموږ یو انجینر صاحب محمد رزاق کې ما یې نوم نوی غلط کړی چې موټر یې جوړ کړی او په قطر ته د نمایش دپاره ولاړ، ټوله دنیا ورته حیرانه وه. زموږ په ځوانانو کې نوښت شته، زموږ په ځوانانو کې استعداد شته، زموږ په ځوانانو کې فکر و روحیه او جذبه د وطن دوستي او اسلامي شته، خو منتها یو شی غواړي چې تشویق سي او شاته یې څوک ودرېږي. د افغانستان اسلامي امارت دا دنده لري او انشاءالله سته په خپل هغه کمو او نشتو امکاناتو انشاءالله به تاسو شاته ولاړئ تر څو تاسو نور هم وده وکړئ او مخته ولاړ سئ او تاسو به انشاءالله تشویقوي.